سلامونه مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به د رومیانو په فزیولوژیکي ستونزو لکه د رومي بانجان د میوې د څوکې ورستېدنه، د رومي بانجان د میوې درزېدل، کیټ پیس، لمر سوځېدنه، د پخېدو او د رنګ د پرمختیا وروستوالی، د رومي بانجان د میوې تشوالی، یخ وهنه، د دې ټولو ستونزو په عواملو یا علتونو او د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. هیله لرو چې د خوښې وړ مو وګرځي. نو که تاسو زمونږ په چینل کې نوي یاست، نه مو وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. د رومي بانجانو د میوې د څوکې ورستېدنه دا یو ډېر عام او پریشانه کوونکی فزیولوژیکي ستونزه ده چې په بوټو کې د اوبو د لږوالي له کبله منځته راځي. د اوبو د لږوالي په صورت کې اوبه له میوو څخه پاڼو ته انتقالیږي. لومړی د میوو د څوکو حجرات اوبه د لاسه ورکوي. که د اوبو لږوالی څو ساعته دوام وکړي، د میوې حجرې مړې کېږي. نو تاسو ګورئ چې د اوبو د نشتون له امله داسې حجرات مړه کېږي او له منځه ځي. تصویر کې تاسو کتلی شئ. راځو علتونو ته. د خاورې د ډیر لوړ حرارت دی، د زیات لمدبل موجودیت دی، د کلسیم قلت دی یا کموالی دی، د زیات مقدار نایتروجني سرې استعمال دی. نو اوس راځو مخنیوي ته. د مناسب رطوبت ساتلو لپاره مکرره او سپکې اوبه لګول، یعنی په مناسب اندازه باندې کمې اوبه لګول دي. په مناسبه پیمانه د نایتروجن استعمال، یعنی نایتروجني سرې استفاده په کم اندازه سره. په فصل باندې د میوې د پراختیا په حالت کې د کلسیم کلوراید 0.5% پاشل د مقاومو ورایټیو کرل دي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره. اوس راځو د میوې درزېدل. دا هم یو فزیولوژیکي ستونزه ده او دا ډول ستونزه د شنو خونو په رومي بانجانو کې خطرناکه وي. میوې عموما په اوږدو درزونه کوي او درزونه د میوې د ساقې د برخې څخه پیل کېږي. مګر کله کله د میوې ګرد چاپیره هم درزونه لیدل کېږي. درزونه کېدنه په دوه ډوله ده چې راډیکل کریکینګ دی او کنسنټریکل کریکینګ دی. تاسو دې تصویر کې کتلی شئ چې دا میوه څنګه درزېدلې ده. اوس راځو عواملو ته. په باراني موسم کې اوږده وچه موده، د غیر منظم اوبه لګولو له وجې د رطوبت د فشار حالت دی، د ورځې او شپې د حرارت په درجه کې ناڅاپي تغییرات، د لمر په وړاندې د میوې لوڅوالی دی، په خاوره کې د بوران قلت دی یا کموالی دی. نو اوس راځو مخنیوي ته. سپکه اوبه لګول تر څو مناسب رطوبت برقراره وساتل شي. شاخه بوري کول دي، د مقاومو ورایټیو کرل دي چې دا لاندې مونږ ذکر کړي دي. دغه یو څه مقاومې ورایټۍ دي. د 2 څخه تر 3 ځلو پورې د بورکس شیندل چې 0.3% څخه تر 0.4% پورې وي. د میوې راټولول مخکې له دې څخه چې پوره پخوالي ته ورسیږي. دا هم یوه فزیولوژیکي ستونزه ده. پیشومخی یا کیټ پیس ورته وایي. دا ستونزه کله ناکله په شنو خونو او پټیو کې په رومي بانجانو کې واقع کېږي. اخته شوې میوې سپک وزن لري، غیر مناسب اقلیمي شرایطو د پیستل د حجراتو د کوږوالي سبب ګرځي. متاثره شوې میوې د غوزې وروستۍ برخې ورستېدنې، کوږوالي او د راوتلو خطونو او لکو په پراختیا سره ښودل کېږي. تاسو دې تصویر کې کتلی شئ چې دا شکلونه بیخي بل ماډل شوي دي. عوامل چې د غیر مناسب اقلیمي شرایط دي چې د پیستل حجرات د ودې او د کوږوالي لامل ګرځي. مخنیوی د هغه ورایټیو کرل چې د دې اختلاف څخه مبرا وي. د نوي بانجانو کرل په عادي یا ګراوینګ سیزن کې. لمر سوځېدنه. هغه میوې چې د لمر تیزې رڼا ته لوڅې وي، په هغه کې ژیړ یا شتري سوځېدلې لکې پرمختګ کوي. متاثره شوې میوې په ترتیب سره تڼاکې شوې اوبلنه ساحه لري. په تیزۍ سره دا اوبه وچېدل چیت شوې ساحه منځته راوړي، کومه چې سپین خاکستري ژیړ غونده رنګ لري. تاسو کتلی شئ دا تڼاکې شوې ساحې بیا وروسته چیتېږي او داسې سپینه یا ژیړ غونده رنګ انسان ته غوره کوي. دا د لمر سوځېدنه ده. علتونه چې د دې ستونزې د علتونو اساساً د لمر د شدیدو وړانګو لګېدل دي د رومي بانجان د میوې په سطحه باندې.
مخنیوی یې هغه ورایټۍ کرل چې په ډیره پیمانه نموي برخې ولري. د بوټو ترمنځ کمه فاصله نیول. د امراضو او وفاتو کنټرول کوم چې د بې پاڼې کېدو لامل ګرځي. د حاصل ټولولو په وخت کې د بوټي د تاویدو څخه ځان ساتل. د پخېدو او د رنګ د پرمختیا وروسته والی دا هم یو فزیولوژیکي ستونزه ده. راځو علتونو ته. کله چې د تودوخې درجه د 40 سانتیګریډ څخه لوړه شي او یا د 10 سانتیګریډ څخه ښکته شي نو دغه ستونزه رامنځته کیږي. مخنیوی یې څنګه کیږي؟ د پسرلي او اوړي په فصل کې د میوې د پخېدلو په وخت کې او د مني ژمي د فصل په اوایلو کې په فصل باندې د 250 ppm ایتریل شیندل دي. د مني ژمي د فصل حاصلاتو راټولولو په هغه کې چې شنه میوه موجوده وي نو هغه د 500 ppm ایتریل په محلول کې ډوبوو او د هغې څخه وروسته یې د بوس لاندې کوټه کوو. د میوو تشوالی دا ګوره میوې په داسې ډول دا هم یو فزیولوژیکي ستونزه ده، داسې تشوالی رامنځته کوي. ښه علتونه یې څه دي؟ د غذایي موادو قلت دی، د سرې ورکولو څخه وروسته د جنین امبریو عدم تکامل یا سقوط دی، د انتقالي انساجو او د پټاسینټا انساجو نیکروز، جګ حرارت او د خاورې ډیر لمدبل، ډیر مقدار نایتروجني سرې استعمالول. مخنیوی باید څنګه وشي؟ د ډیرو اوبو لګولو څخه ځان ساتنه، د مقاومو ورایټیو کرل، د نایتروجن سفارش شوی ډوز عملي کول. بله ستونزه چې په رومیانو کې رامنځته کیږي دا هم یخ وهنه ده. علتونه د حرارت ټیټه درجه ده، د بوزغلیو انتقال په وختي سره. مخنیوی څنګه وشي؟ د یخ په مقابل کې مقاوم ورایټیو کرل لکه پوڅه او شیټل او داسې نور دي. د نرسرۍ پټولو ترڅو چې بوزغلې د یخي و هوا څخه وژغورل شي. د خاورې حرارت لوړول. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ.